په بلا سیالیو کې تیر شپه نبی مجېب ته ماتې ورکړه. سلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر ستړي مشي. د انګلستان په تجارتي لیګ ویټارټي بلا سیالیو کې تیر شپه د محمد نبی اړوند کین لوبډلې د 28 منډو په توپیر سره د مجېب دوی لوبډلې میډل 6 ته ماته ورکړه. د دې سیالۍ په چا د مجېب میډل 6 لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. کین لوبډلې هم ټاکل شوي شل اورونه خورا په ښه انداز سره وهل او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډو هدف میډل 6 لوبډلې ته وټاکه. د کین لوبډلې لپاره په توپوهنه کې هینو کوهن 54 الکس بلاک شپږ شپېته ناسوځېدلې منډې جوړې کړې چې په دې ستر هدف کې ښه رول ولوباوه. دغه راز محمد نبی بیا په یوازې 7 منډو باندې وسوځېد. د میډل 6 لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې سټیون فن 2 لوبغاړي وسوځول، هیلن موسوټیر بیا یو لوبغاړي وسوځوه، خو مجیب الرحمن کوم لوبغاړي ونه سوځوه او یوازې اقتصادي توپ اچونه وکړه. میډل 6 لوبډلې ټاکل شوي د 204 منډو هدف پوره نه کړ. دوی په ټول توان سره په ټاکل شوي شل اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره ټول 160 منډې جوړې کړې او سیالۍ یې پر 28 منډو بایلوده. د میډل 6 لوبډلې لپاره په توپوهنه کې پاول سټرلینګ 11، رولانډ جانز 11 او سیمپوسن تر ټولو ډېرې 30 منډې جوړې کړې. د کین لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې محمد نبی 2 مهم لوبغاړي وسوځول. دغه راز ویجوین 3 او عمران قیوم بیا یو لوبغاړی له مخې پورته کړ. دا سیالۍ د محمد نبی اړوند کین لوبډلې د 28 منډو په توپیر سره وګټله چې د دغې لوبې غوره لوبغاړی هم الکس بلاک ونومول شو. نو مړی په دې لوبه کې شپږ شپېته ناسوځېدلې منډې جوړې کړې وې. په دې بریا سره د محمد نبی کینټ لوبډله په خپل ګروپ کې لومړی مقام خپل کړ. دې لوبډلې 15 لوبې ترسره کړي، ټول یې ګټلي او 10 نمرې لري. د مجیب الرحمن میډل 6 لوبډلې بیا د کین لوبډلې وروسته په دوهم مقام کې ځای لري. کین لوبډلې هم 15 لوبې ترسره کړي چې 3 ګټلي، 2 یې بایللي او 6 نمرې لري. نو مینه او مننه مرګرو چې ویډیو مر سره تر پای وکړه. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.